السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر دا و پنزوسم، آیت نمبر 57۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ د ما ډېر عزتمند اوریدونکو، الله رب العزت مؤمنانو ته فرمایي یا ایها الذین آمنو، اے اغو خلقو چې ایمان مروړی دا، یعنی اے مؤمنانو، لا تتخذوا منسی الذین اغا کسان اتخذوا دینکم هزوا ولعبا، کوم خلقو چې نیولې دا دین د تاسو په ټوکې او په لوبې سره. چونکه مخکې نه دا خبره روانه ده چې هغه خلق چې هغه د اسلام دشمنان دي، کاغه یهودیان دي او کاغه عیسایان دي او کاغه مشرکین دي او کاغه منافقین دي، او چې د اسلام دشمن ده، نو الله رب العزت فرمایي چې دوی سره دوستی مکوئ. بیا الله فرمایلو لا تتخذوا منسی مطلب دا چې کوم خلق د اسلام دښمنان دي دوی سره اړو تعلق ما ساتي. ګوره ما تاسو ته دا خبره کړې وه چې په کافرانو کې ټول کافران یو شان دي نه دي، په دې کې هغه کافران چې هغه د اسلام دشمنان دي، هغه ژوند دې د پاره دا چې هغه اسلام سره دشمنی وکي او د اسلام مغلوب کولو کوشش کوي او اسلام په خلاف شپه او ورځ لګیا دي، کوششونه کوي. همدغه دوی میشن دا، همدغه د دوی کار دا. یو خو عام کافران دي، مونږ سره په محلې کې موسیقي، کوهاټ کې، پېښور کې، پاکستان کې، نورو ملکونو کې موسیقي بس اوسیږي. د دوی حقونه هم شته دي مو باندې، دوی سره به همدردی کوي، دوی بیمار پختنه بکوي، د دوی ضرورت په پوره کوي چې وست رسیږي، د دوی تپوس پختنه بکوي. دا ټولي خبرې شته. خو هغه کافران الله رب العزت یادوي چې هغه د اسلام دشمنان دي او خپل ژوند د اسلام دشمنی د پاره وقف کړي دا. یو منټ او یو لمحه نه ضایع کوي چې هغه د اسلام دښمنی ونه کړي. نو دې باره کې الله فرمایي چې منی سي هغه کسان. بیا الله رب العزت په خپل هم دیږي کې وضاحت فرمایله ده چې هغه کسان چې هغه ټوکا کوي او لوبه کوي دینکم د تاسو دین پورې، یعنی اسلام پورې مسخره کوي، اسلام پورې ټوکی کوي، اسلام پورې خنده کوي، اسلام پورې مذاق کوي او د اسلام دښمنان دي سخت، د خلکو سره تعلق مساتئ، دوی خلکو سره دوستی مکو. او بیا دا څوک دي دا خلک؟ الله فرمای نور الله وضاحت کوي من الذین اوتوا الکتاب، دا د هغو خلکو نه دي چې هغوی ته کتاب ورکړی شوی ده. کتاب نه مراد چې دا یهودیان او عیسیان دي، په دوی کې هم دا خلک شته. او یهودیان خو تقریبا ټول د اسلام دښمنان دي، په عیسیانو کې هم شته دي. نو دوی ته الله فرمایي چې ما کتاب هم ورکړی ده چې دا اهل کتاب دوته شي، دوی سره تورات او انجیل ما ورکړی ده. نو دا د اسلام دشمنان په دې کې چې څوک دي او چې اسلام پر ټوکی مسخره کوي،
نو دوی سره به تاسو دوستی نه کوئ، دوی سره به تعلق نه ساتئ. او دا کتاب ما ورکړی ده من قبلکم تاسو نه مخکې، یعنی قرآن نه مخکې ما دا قرآن دا کتابونه نازل کړیو. والکفار او کافران یعنی عام کافران، مشرکین هم پکې راغلو او اعتقادي منافقین هم پکې راغلو، چې کوم عام کافران دي يهوديانو عیسایانو نه علاوه چې کوم کافران دي دوی سره هم دوستی نه کوي. بیا الله په خپل فرمایي اولیاء ما جوړوي ځان د پر دوستان، دوی سره دوستی ما کوي. دینه مخکې الله بار بار دا خبره او فرمایله، په اخر کې بیا الله دا او فرمایله چې دوی سره دوستی ځکه ما کوي چې دوی اسلام پر ټوکی مسخره کوي. بیا الله رب العزت مؤمنانو ته فرمایي واتقوا الله، الله نه ویریږي، یعنی الله چې کوم حکم تاسو ته کوي نو دا اومنئ او د الله تعالی د یری په بنیاد باندې د الله خبره منئ او دوی سره تعلق پرېږدوئ د الله تعالی د یری په بنیاد باندې. ان کنتم مؤمنین، کچری تاسو مؤمنان وئ، یعنی که ځان ته تاسو مؤمنان یایو نو دغه د الله حکم بیا اومنئ. اوس ترجمه ته متوجه شو. یا ایها الذین آمنوا، اے خلقو چې ایمان مروړی دا، لا تتخذوا منسی الذین اغا کسان، اتخذوا دینکم چې نیولد اغوی دین د تاسو، هزوان پټوکو سرا، ولعبن او پلوبو سرا، من الذین د اغو کسانو نه اوتو الکتابا چې اغوی تور کړی شوی د کتاب، من قبلکم تاسو نه مخکې، والکفارا او کافرانم مجوړوي اولیاء دوستان، واتقوا الله او ویریږئ د الله نه، ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان وئ. الله د په دې سبق باندې موږ ته پویا او الله د په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله.